بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. بشک الله د هغې ښځې وینا واورېده چې د خپل میړه په باره کې د تا سره تکرار کولو او الله ته فریاد کولو. الله تعالی د ستاسو دواړو سوال او جواب اوریدو. بشک الله تعالی د هر څه اوریدونکی او لیدونکی دی. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ غَفُورٌ. د تاسو نه چې کم کسان چې خپلو ښځو نه زهار کوي یعنی دی ته مور ووایي په حقیقت کې د دې ښځې د دې میندې نه دي. هغو میندې خو هم هغه وي چې هغه یې زیږولي دي. دی یوه ډېره نامعقوله او دروغ خبره کوي. بېشکه الله تعالی معاف کوونکی او بخښونکی دی. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. کم کسان چې خپلو ښځو نه زهار وکړي بیا د خپلې هغې خبرې نه راواوړي چې کړې وه نو مخکې د دې نه چې دواړه یو بل ته لاس وراوړي یو غلام دې آزاد کړي. په دې سره تاسو ته نصیحت کیږي او تاسو چې څه کوئ الله ترېنه ښه خبر دی. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. او څوک چې غلام ونه مومي هغه دې 2 میاشتې لګاتار روجې ونیسي مخکې د دې نه چې دواړه یو بل ته لاس وراوړي. او څوک چې د دې هم طاقت نه لري نو هغه دې 80 مسکینانو له خوراک ورکي. دا حکم د دې دپاره درکول کیږي چې تاسو په الله او د هغه په پیغمبر ایمان راوړئ. دا د الله مقرر شوي حدود دي او د کفارو دپاره دردناکه سزا ده. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. کم کسان چې د الله او د هغه د رسول مخالفت کوي هغوی به په داسې شان ذلیل او خوار کړی شي لکه چې د دې نه مخکې خلک ذلیل او خوار کړی شوي دي. موږ روښانه څرګند آیاتونه نازل کړي دي او د کافرانو دپاره د ذلت عذاب دی. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. په هغه ورځ دغه د ذلت عذاب واقع کیدونکی دی چې کله الله تعالی دی ټول بیا ژوندي راپاسوي او دی ته به وښایي چې دی څه کړي دي. دی هیر کړي دي خو الله تعالی د دې ټول اعمال شمار کړي او الله د هر شي نه واقف دی. ألم تر أن
الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. آیات نوینی چې الله د ځمکې او آسمانونو په هر شي باندې عالم دی. هیڅ کله داسې نه کیږي چې د دریو کسانو پټ مجلس وي او د هغو په منځ کې څلورم الله نه وي، یعنی 5 تنو پټ مجلس وي او په هغه کې شپږم الله نه وي. د پټو خبرو کوونکي که د دې نه کم وي یا زیات، هغې که هر چرته وي الله ورسره دی. یعنی د پټو خبرو کوونکي کم وي او که زیات، الله د هر چا سره دی او هغه په ټولو ښکاره او په پټو خبرو پوهیږي. بیا به د قیامت په ورځ هغو ته دا وښایي چې هغې څه کړي دي. الله په هر شي باندې عالم دی. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. آیا تا هغه کسان ندی لیدلی چې هغې د پټو خبرو کولو نه منې کړی شوي وو، بیا هم هغې هم هغه حرکت کوي چې د هغه نه هغې منې کړی شوي وو. دوی په پټه پټه په خپل منځو کې د ګناه او د ظلم خبرې کوي او په نافرمانۍ د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سره. او کله چې تا ته راځي نو تا ته په هغه طریقه سلام کوي چې هغه سه الله پتا سلام نه دی کړی، او په خپلو زړونو کې وایي چې زمونږ په دغو خبرو باندې مونږ له الله عذاب ولې نه راکوي. د دې دپاره د جهنم سزا کافي ده. دی به هم هلته ځي، ډېر بد د اوسېدو ځای دی. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. اے مومنانو، کله چې تاسو په خپلو منځو کې پټې خبرې کوئ نو د ګناه او د زیاتۍ او د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم نه د نافرمانۍ خبرې نه، بلکې د نیکۍ او د تقوا خبرې وکئ او د هغه الله نه ویریدونکي اوسئ چې د هغه حضور ته په حشر کې ستاسو وړاندې کېدل دي. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. او په غوږ کې پسېدل خو یو شیطانی کار دی. دا کار د دې دپاره کیږي چې مؤمنان پې وزوریږي، په داسې حال کې چې دا د الله د اجازت نه سوا هغو ته هیڅ ضرر نشي رسولی، او مؤمنانو ته پکار ده چې په الله دې توکل وکړي. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا
فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. اے مومنانو کله چې تاسو ته وویل شي چې په خپلو مجلسونو کې ځای فراغ کړئ نو تاسو ځای فراغ کړئ، الله به تاسو ته فراغتیا درکړي. او کله چې تاسو ته وویل شي چې پاسېږئ نو پاسېږئ. په تاسو کې چې کم کسان ایمان لرونکي دي او کمو کسانو ته چې علم ورکړی شوی دی الله به هغو ته لوړې درجې ور په برخه کړي او تاسو چې څه کوئ الله ته خبر دی. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. اے مسلمانانو کله چې تاسو د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سره په خلوت کې خبرې کول غواړئ نو د خبرو کولو نه مخکې څه خیرات ورکئ. دا د ستاسو په حق کې ډیره پاکه او بهتره ده. البته که تاسو د صدقې ورکولو دپاره څه ونه مومئ نو الله بخونکی او مهربان دی. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. آیا تاسو د دې خبرې نه وویریدئ چې په خلوت کې د خبرو کولو نه مخکې به صدقه ورکوئ؟ ښه نو که تاسو دا کار اونکو او الله تاسو معاف کړئ نو د مانځه ادا کوونکي اوسئ او زکات ورکوونکي اوسئ او د الله او د هغه د پیغمبر حکم منونکي اوسئ. تاسو چې څه کوئ الله پې ښه خبر دی. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. آیا ته هغه خلکو ته نه ګورې چې هغه یو داسې قوم په دوستی نیولی دی چې د الله غضب پې شوی دی یعنی یهود. هغوی نه د ستاسو دي او نه د هغوی یعنی منافقین مسلمانان چې د دین په لحاظ یهودیان نه دي نو بیا ولې د یهودیانو سره دوستی کوي؟ د دې دوستی صرف په دې خاطر ده چې د دې او د یهودو په منځ کې یوه خبره مشترکه ده او هغه خبره ده اسلام او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره دشمنی. او باوجود د علم بیام په دروغو خبرو قسمونه خوري. یعنی دی مسلمانانو ته وایي چې موږ د ستاسو سره یو او ستاسو غوندې مسلمانان یو او یهود سره زموږ څه تړون نشته. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. الله تعالی د هغو دپاره سخت عذاب تیار کړی دی او ډیر بد عملونه دي چې هغې یې کوي. یعنی په وجه د یهود سره دوستانه کول او د دروغو قسمونه خوړل. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. هغې خپل قسمونه ډال ګرځولی دي یعنی په قسمونو ځان بچ کوي چې د هغه په مدد د الله د لارې نه هغې خلک منې کوي. په دې باندې د هغو دپاره د ذلت عذاب دی. لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
د الله نه د بچ کېدو دپاره نه به د هغو مالونه په څه کار راشي او نه د هغو اولاد. دی د دوزخ ملګري دي، په هغه کې به دی د تل دپاره اوسیږي. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. په کومه ورځ چې الله تعالی دی ټول را پاسوي، دی به د هغه په وړاندې هم هغسې قسمونه وخوري لکه څنګه چې ستاسو په وړاندې خوري، او ګمان به کوي چې په دې سره به د دې څه کار برابر شي. یقین وکئ چې دی ډېر غټ دروغجن دي. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. پدی باندې شیطان قبضه کړې ده او هغه د الله یاد د دې د زړونو نه هیر کړی دی. دی د شیطان لښکر دی، خبردار اوسئ هم دا شیطانی لښکر په نقصان کې دی. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. بېشکه هغه خلق ډېر ذلیلو مخلوقاتو نه دي چې د الله او د هغه د پیغمبر مخالفت کوي. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. الله تعالی لیکلی دی چې زه او زما پیغمبر با هر مرو غالب یو. یقینا الله تعالی زورور او برلاسی دی. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. تبه هیڅ کله دا ونه مومې کم خلق چې په الله او آخرت باندې ایمان لرونکي دي چې هغوی د هغو خلکو سره مینه کوونکي اوسي چې د الله او د هغه د پیغمبر مخالفت یې کړی دی، که څه هم د هغوی پلاران وي یا د هغو زامن وي یا د هغو وروڼه وي یا د هغو ټبر او کورنۍ وي. دا هغه کسان دي چې الله د دې په زړونو کې ایمان مضبوط کړی دی او د دې تایید خپل روح سره کړی دی، یعنی د ایمان رڼا. هغه به دی داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ولې بهیږي، په هغو کې به دی تل دپاره اوسیږي. الله تعالی د دې نه راضي شو او دی د الله تعالی نه خوشحاله شو. دی د الله لښکر دی، خبردار اوسئ بېشکه چې هم دا د الله د لښکر کسان کامیاب خلق دي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.